په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. د هر څه دمخه باید زه یادونه وکړم دوستانو، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ نوې راتلونکې ویډیوګانې په اسانۍ ترلاسه کړئ. د کوروالي څخه د زیات خوند لپاره یو میاشت دا یو کار ترسره کړئ. د ګډې چارې خوند زیاتول د هر چا خوښیږي، خو د دې لپاره باید په داسې یو څه عمل وشي چې هغه واقعا وي او د انسان د بدن، طبیعت، ذهن او طب سره ټکر ونه لري. د ګډې چارې خوند په دې کې دی چې یو کس په ځان کنټرول ولري او په دې صورت کې د خپلې میرمنې سره یو ځای خلاص شي او خپله میرمن په سم ډول پای ته ورسوي. د دې لپاره چې باید نارینه په خپلو مهمو غړو اراده او پوره کنټرول ولري. د دې لپاره ډیره مهمه ده چې یو کس په خپلو مهمو عضلاتو کنټرول ولري. په دې چاره کې د مثانې د عضلاتو، د پښو د عضلاتو رول ډیر زیات دی. د دې عضلاتو د غښتلي کولو لپاره هره ورځ حداقل 3 ځله په تشناب کې خپلې متیازې بندې او خوشې کړئ. هر ځل مو چې بندولې 10 ثانیې صبر وکړئ. د دې سره سره باید حداقل په ورځ کې 10,000 قدمه پیاده روي وکړئ. د 1 میاشتې وروسته به په ځان ښکاره بدلون حس کړئ.